الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو زده کوونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د ویډیوي درسونو په لړ کې نن د انټیګرال په پنځم درس باندې بحث کوو. د انټیګرال پنځم درس د لوګارتمي تابعګانو په انټیګرال نیونه باندې راڅرخي او کوښښ کوو چې موږ د لوګارتمي تابعګانو د انټیګرال موضوع د مستقیم انټیګرال نیونې رڼا کې په واضح ډول باندې تاسو ته تشریح کړو. هیله مند یو چې زموږ په درسونو باندې پوه شئ. راځو نن څوارلسمه قضیه موږ ته څه وایي؟ انټیګرال د لوګارتم د ایکس په قاعده د ا ډي ایکس. که موږ غواړو د دې تابع انټیګرال ونیسو، د دې تابع د انټیګرال لپاره طریقه څه ده؟ ایکس ضرب لوگارتم د ایکس تقسیم ای یعنی ایکس پر ای، قاعده همدغه ای آخر کې جمع سی. راځو یو مثال. ایگزامپل انټیګرال د لوگارتم د ایکس په قاعده د 2 ډي ایکس. موږ غواړو چې د دې تابع انټیګرال ونیسو. د دې تابع د انټیګرال لپاره طریقه څه ده؟ که موږ وغواړو د دې تابع انټیګرال ونیسو، معنا دا ده چې داسې به لیکو چې ایکس ضرب لوگارتم د ایکس پر ای په قاعده د 2 جمع سی. انټیګرال د لوگارتم د ایکس په قاعده د 15 ډي ایکس. موږ کولی شو ولیکو ایکس ضرب لوگارتم د ایکس پر ای په قاعده د 15 جمع سی. انټیګرال د که موږ داسې ولیکو چې لوگارتم د ایکس ډي ایکس قاعده یې لیکل شوې ده، چې قاعده یې لیکل شوې ده نو معنا قاعده یې څو ده؟ لس. موږ کولی شو چې ولیکو ایکس ضرب ده لوگارتم د ایکس پر ای، قاعده نشته، قاعده یې لس دی، جمع سی. مشکل نشته. انټیګرال د لوگارتم د ایکس په قاعده د جذر 2 ډي ایکس موږ کولی شو چې ولیکو لوگارتم وبخئ ایکس ضرب ده لوگارتم د ایکس پر ای په قاعده د جذر 2 جمع سی. هو د دې په څیر که چېرته دلته لوگارتمي عدد د جذر لاندې وي، لکه داسې لوگارتم د ایکس تر جذر لاندې په قاعده د 3 ډي ایکس، نو موږ د قانون مطابق لومړی لوگارتم د ایکس په توان د 1 پر 2 لیکو، انټیګرال پاتې په قاعده د 3، نو موږ 1 پر 2 بیرون لیکو، یعنی مطلب د ضریب په شکل ضرب در انټیګرال د لوگارتم د ایکس په قاعده د 3 آخر کې ډي ایکس. نو موږ کولی شو چې ولیکو دا 2 د باندې 1 پر 2 انټیګرال د لوگارتم د ایکس په قاعده د 3 ډي ایکس. موږ کولی شو ولیکو 1 پر 2. د دې لپاره موږ کولی شو همداسې ولیکو چې ایکس ضرب در لوگارتم د ایکس پر ای په قاعده د 3 جمع سی. دا د لوگارتمي تابع وه. اوس که چېرته د دغې ایکس په ځای یوه خطي تابع راشي لکه داسې، موږ لیکو 15مه قضیه. په 15مه قضیه کې داسې لیکو انټیګرال د لوگارتم د ام ایکس مثبت منفي بي ټول ډي ایکس په قاعده د ا. که موږ وغواړو چې د دې انټیګرال محاسبه کړو، لکه په لم کې مو چې د خطي تابع د ضریب معکوس بیرون راویسته، دلته هم هماغه خبره څرګنده کوي. معنا دا چې د ایکس ضریب څو دی؟ ام، نو معنا معکوس 1 پر ام. چې 1 پر ام ولیکو نو موږ څه کوو؟ انټیګرال وبخئ 1 پر ام ولیکو، 1 پر ام سره نو دا په خپله لیکو، داسې لیکو چې ام ایکس مثبت منفي بي ضرب در لوگارتم د کسری خط، دا په صورت کې لیکو ام ایکس مثبت منفي بي تقسیم ای ښه مطلقه قیمت دې لپاره چې منفي عددونه لنډ او لوږ نه لري، نو معنا دلته قاعده ا آخره کې جمع سی. یو ځلې بیا وایم لوگارتم د ام ایکس جمع بي مثبت منفي بي ډي ایکس په قاعده د ا. نو موږ کولی شو چې د ایکس ضریب بیرون راوباسو 1 پر ام دا ضرب ام ایکس مثبت منفي بي ضرب لوگارتم دا په خپله په صورت کې لیکو ام ایکس مثبت منفي بي تقسیم ای په قاعده د ا آخره کې جمع سی د نامین انټیګرال لپاره. یو مثال موږ په نظر کې ونیسو، لکه لومړی مثال انټیګرال د لوگارتم د
2x جمع 15 dx قاعده اته ده څنګه کولای شو موږ دا مثال حل کړو قاعده بیرون او بخې د x ضریب څه دی د x ضریب څه دی 2 بیرون یو پر 2 ضرب دا په خپل لیکو 2x جمع 15 ضرب ها د دې سره په دې لیکو چې لوګارتم دا په خپل 2x جمع 15 ها 2x جمع 15 قاعده څه قاعده او بخې په مخرج کې ای او قاعده د اته اخر کې جمع سي راځو دویم مثال انټیګرال د لوګارتم د 15x منفي 1 په قاعده د شپږ ټول dx موږ کولای شو چې ولیکو د x ضریب څه دی 1 پر 15 ضرب دا په خپل 15x منفي 1 په قوس کې ضرب لوګارتم د ها کسری خط کش کو په صورت کې دا په خپل 15x منفي 1 او په مخرج کې ای لیکو قاعده چې هر څو شپږ د قاعده دلته شپږ لیکو اخر کې جمع سي کچې ته جذر راغلی اوسي لکه دریم مثال انټیګرال د لوګارتم د شپږ x جمع 2 تر 15 جذر لاندې dx په قاعده د 3 څنګه کولای شو د انټیګرال اول په دا راوخلو په توان به بدل کو معنا دا چې انټیګرال د لوګارتم د شپږ x جمع 2 کول په توان ده یو پر 15 چون دلته توان نشته درجه 15 ده په قاعده د سو په قاعده د 3 نو موږ کولای شو دا 3 چې وګرځو ضریب dx ولته شته نو معنا یو پر 15 انټیګرال ده او بخې انټیګرال د یو پر 15 ضرب در لوګارتم د دا په خپل شپږ x جمع 2 ټول dx په قاعده د 3 ښه اوس څه کولای شو نو معنا یو پر 15 د باندې راوباسو او د دې انټیګرال چې دی د دې انټیګرال داسې دی چې د x ضریب څه دی د x ضریب شپږ بیرون راوباسو یو پر شپږ ښه دا یو پر 15 خو چون ثابت دا بیرون راووته دا یو پر شپږ چون د قانون مطابق د x ضریب چې شپږ دی شپږ راغی ښه خپل اوس لیکو شپږ x جمع 2 ضرب در لوګارتم د شپږ x جمع 2 تقسیم ای په قاعده د 3 دا بل اخر دا دواړه به ضرب دا مساوي یو په یو کې یو 15 په شپږو کې 10 ضرب دا په خپل شپږ x جمع 2 ضرب در لوګارتم د شپږ x جمع 2 پر ای په قاعده د 3 اخر کې جمع سي دا د لوګارتم تابعګانو د انټیګرال لیونی درس اوس د ای شکل پاتې انټیګرال دی په توان د x د ایکسپوننشل تابع درس نو موږ کولای شو چې هغه لپاره هم کارسي ولیکو په هغه باندې د مستقیم انټیګرال نمونه پرانا کې کار وکړو د مثال په ډول باندې موږ لیکو 14مه قضیه که چېرته ولیکو انټیګرال د ای په توان د x dx د دې تابع انټیګرال څه دی د دې تابع انټیګرال خپل دی ای په توان د x جوړ په دغه ډول مشکل لري راځو یو مثال کارو انټیګرال د ای په توان د x جمع 3 ټول dx نو معنا ای په توان د x انټیګرال ای په توان د x جمع د 3 انټیګرال 3x اخر کې جمع سي په دغه راځو یو بل مثال دا انټیګرال د ای په توان د x جمع ln x ټول dx د دې انټیګرال کولای شو ولیکو ای په توان د x خپل د دې انټیګرال څه د دې انټیګرال دی جمع خپل د دې انټیګرال د x ضرب ln x منفي یو اوسمن جمع سي په دغه طریقې سره اوس که چېرته په دې کې نور مثالونه هم وي لکه داسې چې لیکل شوي انټیګرال د فرض کړه x مربع جمع ای په توان د x جمع جذر د x ټول dx نو معنا موږ او تاسو د انټیګرال د لومړي درس نه شروع تر دغه درس راوخله د قضیې ویلې لکه دا په لومړي درس کې و چې موږ لیکو چې x په توان د 2 او
3 پر 3 جمع د دې خو هم دلته وګورئ خپله ای په توان د x جمع د دې څه یو 2 پر 3 x په توان د 3 تر جذر لاندې جمع سي. راځو ولسمه قضیه. په ولسمه قضیه کې خبره څه که راغلي چې انټیګرال د ای په توان د ax مثبت منفي b ټول dx که موږ وغواړو چې د دې انټیګرال ونیسو نو معنا د x ضریب څو دی a خطي تعبیر په شکل کې که چېرته خطي تعبیر نه وي بل بخش وي هغه نو بیا په تعویضي انټیګرال نومونه باندې حل کېږي د هغې درس را روان دی تاسو ورته زړه مه خفه کوئ. نو معنا ای په توان د ax مثبت منفي b د x ضریب څو دی a نو معنا یو پر a خپله دا به داسې ولیکو چې ای په توان د ax مثبت منفي b آخره کې جمع سي. راځو یو مثال انټیګرال د ای په توان د 3x dx نو موږ کولی شو ولیکو یو پر 3 ای په توان د 3x جمع سي. که سوال راشي چې انټیګرال د ای په توان د 4x dx نو معنا یو پر 4 ای په توان د 4x جمع سي. که مثال بل راشي انټیګرال د ای په توان د 3x منفي 1 dx موږ څنګه کولی شو دا دی ای په توان د وبخئ د x ضریب څو دی 3 نو یو پر 3 ای په توان د 3x منفي 1 آخره کې جمع سي. یعنې ډېر اسان ډېر په ساده ډول باندې لکه داسې ای په توان د لس x جمع 2 dx نو موږ څه کولی شو یو پر لس ای په توان د لس x جمع 2 آخره کې جمع سي. انټیګرال د ای په توان د 3x منفي جذر د 3 dx نو د x ضریب څو دی یو پر 3 نو موږ کولی شو چې ولیکو ای په توان د 3x منفي جذر د 3 آخره کې جمع سي. دا د ایکسپوننشل تعبیر د انټیګرال نیونې طریقه وه. اوس هغه درس وایو چې موږ او تاسې کله د انټیګرال دویمه قضیه لیکلې مو چې فرض کا انټیګرال د x په توان د n dx نو موږ ویلو چې په دې کې شرط دا دی چې دا n باید خلاف د منفي یو یعنې n دلته منفي یو قیمت نشي اخیستلی. دا چې ولې د ولې دپاره قضیه موږ هلته هم ذکر کړې وه اما اوس یې دلته په دقیقه بڼه باندې کار کوو چې کوم مسایل موږ او تاسو ته پکې پکارېږي هغې لپاره. اوس دا موږ ړنګوو موږ لیکو اتلسمه قضیه موږ ته څه وایي انټیګرال فرض کا انټیګرال دلته موږ ته لیکي چې فرض کا x په توان د منفي 1 dx که داسې ولیکو او که داسې ولیکو چې یو پر x dx او که داسې ولیکو چې انټیګرال د دې په صورت کې ولیکو dx پر x د دې ټولو ځواب څه دی د دې ټولو ځواب دی ln x جمع سي. د دې ټولو ځواب دی ln x جمع سي. د مثال په ډول انټیګرال یو پر x جمع ای په توان د x dx د یو پر x انټیګرال څه دی موږ پوهېږو چې ln x دی جمع د ای په توان د x انټیګرال څه دی خپله ای په توان د x نو آخره کې جمع سي. څومره اسانه. راځو یو بل مثال ته دویم مثال ته انټیګرال فرض کا یو پر x جمع x مربع جمع 2 په توان د x د دې ټولو انټیګرال dx ښه د یو پر x انټیګرال څه دی ln x جمع د دې انټیګرال څه دی x مکعب پر 3 جمع د دې انټیګرال څه دی 2 په توان د x ln 2 جمع سي. په دغه ډول راځو موږ او تاسې هو که دلته یو ساده هم راشي لکه درېیم مثال موږ په نظر کې ونیسو انټیګرال د 3 dx پر x نو څه به کوو خو 3 خو بیرون راوځي 3 ضربې انټیګرال د dx پر x نو معنا 3 خپله د dx پر x انټیګرال څه دی ln x جمع سي. په دغه ډول اوس راځو موږ 19مه قضیه وایو. په 19مه قضیه کې څه دي انټیګرال که داسې راشي چې dx پر یا یو پر که نه ax مثبت منفي b داسې راشي نو موږ به څنګه کولی شو چې دې انټیګرال ونیسو دغه د x ضریب به د باندې راوباسو یو پر a
نو معنا یو پر a لند ax مثبت منفي b اخره کې جمع سي. اوس یو مثال په نظر کې نیسو. د مثال په ډول باندې لومړنی مثال دی انټیګرال د dx پر 3x منفي یو. نو موږ څه کوو؟ د x ضریب څو دی؟ 3. نو معنا یو پر 3 لند 3x منفي یو اخره کې جمع سي. راځو بل مثال انټیګرال د dx پر 2x جمع 3. د دې انټیګرال د x ضریب څو دی؟ 2. نو معنا یو پر 2 لند 2x جمع 3 اخره کې جمع سي. راځو دریم مثال ته انټیګرال د dx پر 4x جمع 1. نو موږ څه کوو؟ د x ضریب څو دی؟ 4. نو معنا یو پر 4 لند 4x جمع 1 اخره کې جمع سي. څلورم مثال په نظر کې نیسو. انټیګرال د کدا سے موږ ته راغلی چې فرض کا x پر x جمع 1 dx. موږ څنګه کولی شو د دې انټیګرال وسو؟ فرض کا نو دې انټیګرال نیولو لپاره طریقه سره چون په مخرج کې x جمع 1 دی کنه، په صورت کې موږ x جمع 1 پیدا کوو. د مثال په ډول دا نشي دا انټیګرال دلته x جمع 1 منفي 1 پر x جمع 1 او dx خپل لیکو. نو معنا دغه برخه په دې ویشو او بیا دا هم په دې ویشو. نو چې شو انټیګرال د x جمع 1 پر x جمع 1 منفي 1 پر x جمع 1 ټول dx. ښه دا چې په دې باندې ویشي انټیګرال خپل x جمع 1 تقسیم x جمع 1 منفي دا چې شو 1 پر x جمع 1 ټول dx. ښه جلا انټیګرال هم نیول شو. انټیګرال د 1 dx منفي انټیګرال د 1 پر x جمع 1 dx. ښه د یو انټیګرال څه دی؟ x منفي خپله د دې انټیګرال څه دی؟ خو دغه قضیه ده کنه dx پر x جمع p. خو د x ضریب پکې نشته، د x ضریب پکې نشته دی، معنا لیکل شوی نه دی. یو دی یو بیرون نه کوونکي کو یو پر یو بیرته همغه یو کېږي. نو معنا ډایرکټ لیکو لند دغه x جمع 1 جمع سي. همدغه ټایپ بل مثال انټیګرال دی 3x پر 3x جمع 4 فرض کا داخله dx. د حل لپاره څه کوو؟ انټیګرال دی یو واری دلته 4 جمع کوو بل واری منفي کوو، یا که دلته منفي وسي که دلته منفي وي نو اول منفي کوو بیا جمع کوو. راځئ چې منفي حل کوو. موږ دلته منفي نو معنا یو واری د صورت نه 4 منفي کا بیا ورسره جمع کا 3x منفي 4 جمع 4 پر 3x منفي 4 ټول dx. نو معنا دغه برخه 3x منفي 4 په دې باندې ویشي. انټیګرال د 3x منفي 4 تقسیم 3x منفي 4 جمع څو پاتې دي؟ 4 پر 3x منفي 4 قوس بند dx. ښه دا چې په دې باندې ویشي یو انټیګرال د 1 منفي او په خپله جمع 4 پر څو راځي؟ 3x منفي 4 ټول dx. جلا انټیګرال نیسم. انټیګرال د 1 dx جمع دغه د دې انټیګرال 4 بیرون راوباسو. انټیګرال د dx پر دغه dx صورت ته راځي پر 3x منفي 4. نو معنا دا شوله د یو انټیګرال څه دی؟ x جمع 4 خپله 4 ضرب د x ضریب څو دی؟ 3. نو معنا 1 پر 3 لنې 3x منفي 4 قوس بند. بالاخره دا موږ ساده کوو x جمع 4 پر 3 لند 3x منفي 4 اخره کې جمع سي. دا د مستقیم انټیګرال نیولې 19مه قضیه وه چې موږ پرې کار وکړو. نور درسونه هم شته ده انشاءالله چې موږ پرې کار کوو او تاسو ته په واضح ډول بیانوو. نو دغه دی دا درس هم پای ته ورسېده. په دې هیله چې تاسو یې پوه شوي اوسئ نو د نورو درسونو په تمه پاتې شئ. د توجه نه مو ډېره زیاته